پر پاکستاني پوځیانو د ټي ټي پي تازه خطرناکه چاودنه د نیم درجن پوځیانو وژل کېدل او پر طالبانو د پاکستان الزام. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې نن سهار د خیبر پښتونخوا په لکي مروت ولسوالۍ کې د سړک غاړې بمي چاودنې د پاکستاني پوځ یو موټر الوزولی چې له امله یې 6 پوځیان وژل شوي. ویل کېږي له چاودنې وروسته جګړه هم شوې چې په پایله کې یو عسکر ټپي شوی هم دی. پاکستاني رسنیو نن یکشنبه د غبرګولي شلمه د پوځ د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د لکي مروت ولسوالۍ په سلطان خیلو کچي کمر سیمه کې د پاکستان پوځ پر یو کاروان برید شوی چې لومړی یو ګاډی د سړک غاړې په ماین الوزول شوی او وروسته پرې له څو خواو جګړه شوې چې له امله د یو کپټان په ګډون 6 تنه پوځیان وژل شوي او بل ټپي دی. په هغو انځورونو کې چې افغانستان انټرنیشنل پښتو ترلاسه کړي ښکاري چې الوزول شوی ګاډی یو مخ ویجاړ شوی او په ځمکه یې ژوره کنده ایستلې ده. تحریک طالبان پاکستان د یاد برید مسؤلیت منلی او 10 پاکستاني پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا یې کړې. پخپله پاکستاني پوځ په دې اړه په رسمي ډول کومه خبرپاڼه نه ده خپره کړې خو د پوځ ځینو سرچینو پاکستاني رسنیو ته دغه معلومات ورکړي دي. پاکستاني حکومت یو ځل بیا ادعا کړې چې ټي ټي پي له افغان خاورې پر دوی بریدونه پلانوي خو طالبان بیا وایي دا د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پورې اړه نه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.